السلام علیکم ورحمت الله. ډیری وګړي پر خپلو افکارو، احساساتو او د ورځني ژوند په کړنو باندې د رنګونو له اغېز څخه خبر نه دي. په زړه پورې خو دا ده چې د وګړو د علاقې وړ رنګ د هغوی د رفتاري او رواني ځانګړنو ښکارندویي کوي. په دې ویډیو کې نن تاسو ته د رنګونو او په لړ کې د شخصیت پیژندنې په برخه کې خبرې لرو. رنګونه کېدای شي چې تحریک کوونکي او یا هم آرام بخښونکي وي. په مجموع کې رنګونه په دوه برخو تقسیمیږي: ګرم رنګونه او یخ رنګونه. ګرم رنګونه بیا روښانه رنګونه دي لکه سور، نارنجي او ژیړ چې کېدای شي د تودوخې او د کور په ډیکوراسیون کې ترې ګټه پورته شي. دغه رنګونه کولی شي تاسو ته د تودوخې حس در په غاړه کړي، خو د غالبه رنګ په دود یې د کور په ډیکوراسیون کې ګټه پورته کول نه توصیه کیږي، ولې چې ډیر بیا ځورونکي هم ثابتېدلی شي. یخ رنګونه بیا ډیری د آسماني رنګونو په محدوده کې راځي، لکه آسماني، بنفش او شین رنګ. یخ رنګ دی. دا په طبیعي ډول آرام راوړونکي رنګونه دي چې بیا د کوټې دننه ترې ګټه اخیستل ډیر محبوبیت لري، خو له حده زیاته ګټه اخیستنه هم یو ډول د غم او خفګان حس ته نږدې کېدل دي. په کال 2003 کې جیو هاولاک د رنګونو په اړه یوه څېړنه ترسره کړه چې خپله نظریه یې د کالر اسسمنټ په مقاله کې وګړو ته وړاندې کړه. په دې مقاله کې د ښځو او نارینه‌وو د لیوالتیا وړ رنګونه ځانګړي کړي. تر ډیره بریده دواړه جنسونه شنه او آسماني رنګونه خوښوي. په دغه ډیاګرام کې تاسې د سلنې پر بنسټ کتلی شئ. حقیقت کې رنګونه په بیلابیلو فرهنګونو کې بیلابیلې معناوې لري. لکه سپین رنګ په ځینو فرهنګونو کې مثبته معنا لري، خو بیا په ځینو ځایونو کې د غم او خفګان پر مهال ترې ګټه پورته کیږي. بیلابیلې څېړنې او ازموینې چې د 2010، 2014، 2015 او 2019 کال کې ترسره شوي دي موږ ته په ډاګه کوي چې د وګړو شخصیت پیژندنه د هغو د رنګونو د لیوالتیا او ترې ګټه اخیستلو په وړاندې څرګند کړو. لومړی سور رنګ. سور رنګ ټاکنه د هیجان، مینې، خطر، انرژي او په عمل کې د پیاده کولو سره اړیکه لري. تر اوسه متوجه شوي یاست چې ځینې کمپنۍ او یا هم سایټونه د سور رنګ په خپلولو سره غواړي څه وړاندې کړي، ځکه یو تحریک کوونکی رنګ دی چې د مشتری په جلبولو کې ډیر ګټمن دی. هغه وګړي چې دا ډول رنګ سره لیواله دي معمولاً لاندینیو ځانګړنو لرونکي دي: طاقت ښودل، خطر قبلونې سره مینه، په آرامۍ سره خپل کار ترسره کول، د انګیزې له مخې د کارونو ترسره کول پرته له دې چې پرې مخکینی فکر ولري. نارنجي رنګ ته به راشو. د نارنجي رنګ په غالب ګمان سره نوښت راوړونکی، خپلواک او بریالی رنګ دی. بازار موندونکي له دې ډول رنګ څخه ډیره ګټه پورته کوي تر څو د مشتریانو پاملرنه ځان ته راواړوي. د هغو کسانو شخصیتي ځانګړنې چې دې ډول رنګ ته لیوالتیا لري په دې ډول دي: ډیره انرژي لري، په خبرو اترو کې تر آخرین حده ننوتلو څخه خوند اخلي، په مېلمستیاوو کې کوربه‌توب ته لیواله دي، د خوښۍ احساس لري، په خپل کار کې د غرقېدو او په ښه ډول سره ترسره کولو سره مینه لري. ژیړ رنګ د خوشبختۍ، مثبت فکر کولو او تود لمر په شان دی. ډیری په خپله لوګو کې د ژیړ رنګ څخه ګټه اخلي تر څو په مشتریانو کې د خوښۍ ولولې راوپاروي او خپل توکي پرې وپلوري. هغه وګړي چې د ژیړ رنګ سره لیوالتیا ښکاره کوي معمولاً د دې شخصیتي ځانګړنو لرونکي دي: مثبته روحیه لري، خوښ او خوشحالی احساس لري، بې پروا دي، شاوخوا وګړو ته خوښي ورکوي، خندونکي دي. څلورم آسماني رنګ. آسماني رنګ یو با ثباته، همغږی کوونکی، صلح راوړونکی او د اعتماد وړ رنګ دی. هغه کمپنۍ چې غواړي متداومه مقاومت راوړونکی او د اطمینان وړ جنسونه نمایش ته وړاندې کړي په لوګو کې له دې رنګ څخه ګټه اخلي. هغه کسان چې د دې
رنګ سره لیوالتیا لري د لاندې شخصیتي ځانګړنو لرونکي دي: د اعتماد وړ دي، د اطمینان وړ دي، ملایمه دي، صلح خوښونکي دي، وفاداره دي او قوي دي. 5. شین رنګ. شین رنګ د ودې او پرمختګ، سلامتیا، بډایتوب او د سخاوت نښه ده. هغه کسان چې دا ډول رنګ خوښوي د لاندې شخصیتي ځانګړنو لرونکي دي: غرور نه لري، واقعیت لیدونکي دي، د مشورې ورکولو سره مینه لري، له نورو سره مرستې ته لیواله دي، په ژوند کې د تعادل ټینګولو لپاره کار کوي. بادنجاني یا بنفش رنګ. دا رنګ کولای شو سلطنتي، قدرت او امتیاز خوښونې رنګ وبولو. له دې سره کولای شو دې رنګ ته د تکبر او د ناهیلۍ راوړونکی رنګ هم ووایو. د همدې لپاره د دې رنګ څخه د کور په دننه کې د ګټه اخیستلو پر مهال سپین رنګ چې د ګرم ډوله رنګونو له ډلې څخه دی ګډیږي او بیا ورڅخه ګټه پورته کیږي. هغه وګړي چې دا ډول رنګ سره خپله لیوالتیا ښیي د لاندې ځانګړنو لرونکي دي: ژر رنځ وړي، په وګړي پورې تړلو شیانو سره لیوالتیا ښیي، غیر عادي سلیقې لرونکي دي، لکه داسې موسیقي سره لیوالتیا چې څوک یې دومره نه خوښوي. ګلابي رنګ د مینې او عشق او خوښونې رنګ دی چې د لوبو د وسایلو په تړلو کې او یا هم د سینګار پر مهال ترې ګټه پورته کیږي او د ټولو خلکو د پاملرنې لامل هم ګرځي. معمولا د دا ډول رنګ خوښونو وګړو شخصیتي ځانګړنې کولای شو داسې وړاندې کړو: خوښ او آرامه دي، یوازیتوب یې خوښیږي، ساده او بې تکلیفه ژوند یې خوښیږي، خپل احساسات په بې پروایۍ سره وایي، خپلې کورنۍ او مینې ته ډېر ارزښت ورکوي. سپین رنګ په غالب ګمان سره د پاکۍ او سولې سمبول دی. معمولا ترې د واده په کالیو او یا روغتونونو کې ډېره ګټه پورته کیږي او هر هغه ځای چې پورته ځانګړنې ولري. هغه وګړي چې دا ډول رنګ خوښوي د لاندې شخصیتي ځانګړنو لرونکي دي: آرام، صلح خوښونکي، بې ګناه او پاک، ساده او بیریا او نظم او پاکوالي ته ډېره پاملرنه لري. خرمایي یا تور رنګ رمز و راز، دسیسه او د قدرت نښه ده او همدارنګه د درد او رنځ او ناراحتۍ لامل هم ده او په معمولي ډول ترې د غم او مرګ مراسمو کې ګټه پورته کیږي. د دې رنګ خوښونکي شخصیتي ځانګړنې په دې ډول دي: قدرت خوښونکي دي، خطر منونکي دي، پرته له مخکیني فکر څخه کار ترسره کولو څخه خوند اخلي، جدي دي، قوي او نورو ته محترمه دي او په پای کې د اعتماد وړ دي. تاسو د کومو رنګونو خوښونکي یاست؟ د کومنټونو په ځولۍ کې راته ځای پر ځای کړئ. د هر رنګ پلویان چې ډېر وو، لومړی به په همغه رنګ باندې د روانپوهنې له مخې د کره څېړنو په رڼا کې ترلاسه شوې پایلې ستاسو حضور ته وړاندې کړو. مننه، ښې چارې، الله مو مل شه.